अस्सलाम वालेकुम होम्योपैथिक डॉक्टर शबीर अहमद साहब खिदमत के हाजिर یم نن درته داسې یو بوټي باره کې معلومات در کوم چې بالکل عام ملاویږي په غرونو په خټانو باندې چې کوم کلیوالي علاقې دي پای کې ډېر په اسانه ملاویږي پنسا سټور کې ملاویږي او دغه ډېر زیاتې فائدې دي د دې بوټي نوم زه تاسو ته وایم دې ته وایي په انګلیش کې فیګونیا عربیکا او په اردو کې ورته دھماسا وایي پښتو کې ورته عام طور باندې ازغکې وایي ازغکې فیګونیا عربیکا یا دھماسا په څه کې کار کوي کوم بیماریانو کې ډېر زیات مؤثر رول ادا کوي نو په لومړي نمبر چې کوم دی هغه د وینې صفایي ده مصفي خون دی د چا وینه چې څه مسله وي پکې ګرمایش وي بدن کې حرارت سیوا وي ډېر زیات هغې دپاره د دھماسا د ازغکي یا د فیګونیا عربیکا استعمال ډېر زیات مؤثر وي د دې استعمال طریقه تاسو ته ښیم خو په لومړي نمبر دا د وینې حرارت کموي ګرمایش ختموي بدن دویم دا چې کوم د وینې صفایي ده هغه کوي بغیر څه د مضر اثراتو نه بغیر څه د ساید افیکټس نه په دریم نمبر باندې دا یو ډېر ښه رول ادا کوي د چې کوم ډېره بده بیماري د کینسر په هغې کې د علاج سره سره چې کوم مریضان دي او هغه د فیګونیا عربیکا د ازغکي استعمال هم جاری کی نو انشاءالله ډېر زیاته فایده د الله په فضل باندې ملاویدلی شي بل دا د بدن چې کوم مضر کیمیکلز دي هغه ختموي هغه خارجوي د دې استعمال سره بل چې کوم خلکو ته د سکین مسلې وي د سرمنې مسلې وي اگزیما وي ورته سپونې وي یا په بدن باندې خارښ وي یا څومره چې کوم زلمي دي پیغلي دي د هغې په مخ باندې دانې وي ځوانکې وي تیرسري وي یعنی چې څومره د سکین مسلې دي د سرمنې مسلې دي د هغې د ختمولو دپاره ازغکې دھماسا ډېر یو بهترین رول ادا کوي طریقې استعمال دا دی چې تاسو به د پنسا سټور نه ازغکې راواخلئ خشک ازغکې چې کوم وي او هغه به پاوډر کوي بالکل یو چمچ سهار اوبو سره هغه تاسو خورئ او یو چمچ ماښام کوشش کوئ چې ورسره یو بوړی یو ټوکړه خورئ ځکه چې دا ډېر زیات تریخ وي د خولې خوند ډېر زیات خرابوي نو چې څومره تریخ دی دومره زیاتې فایدې خوږې دي خامخا استعمال کوي پنسا سټور ته لاړ شئ هغې ته ازغکې ووایي دھماسا ووایي دواړه نومونه هغې پېژني عام طور باندې او د دې استعمال جاري وساتئ کم از کم تاسو د دې 2 هفتې استعمال وکړئ انشاءالله تاسو به ډېر زیاته بهتري محسوس کوئ بل چې کوم مریضانو ته ګلټي وي غوټې په بدن کې د چا په بدن کې غوټې ډېرې زیاتې وي نو د سرجري کولو نه مخکې تاسو دھماسا ازغکې دا هم ټرای کوئ انشاءالله دې سره به هم هغه تحلیل شي د هغې لپاره یو بهترین نسخه زه تاسو ته ښیم چې ازغکې یو حصه او ورسره سمبلو په نوم باندې زیړ لرګي ورته وایي هغه مکس کوي او هغه استعمال کوي انشاءالله د بدن د غوټو مسلې هم د الله په فضل باندې ختم شي امید دی ملګرو ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي دغسې د هربل میډیسن باره کې معلومات یا د هومیوپیتھک میډیسن باره کې مستند معلومات هغې لپاره زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم فایده ورسي ځکه زه ستاسو د فایدې لپاره ویډیو جوړوم هېڅ په دې کې دعوه نه وي چې کوم ریالټي بیسډ معلومات وي هغه ستاسو له در کومه زما نه دعا ده الله پاک دې ټوله ناروغه خلکو له شفای کامله نصیب کړي الله دې زموږ د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي آمین الله حافظ